د احتکار، نرخونو لوړونې او غش په تړاو د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت خبرتیا. بسم الله الرحمن الرحیم. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت د خپل شرعي مسؤلیت له مخې او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر شرعي قانون د 13مې مادې پر بنسټ وخت نا وخت بازارونه، هټۍ او سوداګریز مرکزونه څاري او د نرخونو کنټرول ترڅنګ د احتکار، قیمت لوړونې، د وخت تیرو توکو له پلورلو، غش او نورو ناوړو کړنو مخنیوی کوي څو د ولس حقوق خوندي او بازارونه منظم وساتل سي. له همدې امله د هیواد په کچه ټولو درنو سوداګرو، هټیوالو او د سوداګریزو مارکیټونو مسؤلینو ته خبر ورکول کیږي چې په خپلو چارو کې یاد اصول په جدي توګه مراعات کړي. لومړی، خپل توکي د ټاکل شوي نرخنامې سره سم وپلوري. له احتکار، قیمت لوړونې او هر ډول ظلم څخه په کلکه ډډه وکړي او په تله پیمانه کې بشپړ عدالت تأمین کړي. یاده دې وي چې له یادو اصولو څخه سرغړونکي هټۍ او مارکیټونه به مهرلاک سي او مسؤلین به یې د قانوني اجراتو لپاره عدلي او قانوني مراجعو ته وسپارل سي. همداراز له ټولو قدرمنو هیوادوالو څخه غوښتنه کیږي چې په یاده برخه کې د یاد وزارت سره همکاري وکړئ. که چیرې د قیمت لوړونې، احتکار، سود، غش، تطفیف یا ورته نورو سرغړونو شاهدان وي یا ورسره مخ سي، نو کولی سي د هیواد په کچه د اړوندو ولایتونو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت ریاستونو له رسمي شورا سره اړیکه ونیسي او یا هم په 191 وړیا شمېره د وزارت د شکایتونو د برخې سره اړیکه ونیسي څو پر وخت او لازم قانوني اجرات ترسره سي.